أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناهړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. رانږدې شوی دی د خلکو د حساب وخت او د هغو دا حالت دی چې په غفلت کې مخړونکي دي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هغو ته چې هر نوی نصیحت د هغو د رب له لوري راځي هغه په تکلیف سره اوري او په لوبو کې اخته کیږي. د هغو زړونه په نورو فکرونو کې بوخت دي او ظالمان په خپلو منځو کې پټې خبرې کوي چې دا سړی خو ستاسې په څېر یو بشر دی. نو آیا تاسې به ګورئ د کوډو په لومه کې به نښلی؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. پیغمبر وویل زما رب په هرې هغې خبرې باندې پوهیږي چې په آسمان او ځمکه کې وشي. هغه اورېدونکی او پوه دی. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هغوی وایي دا تیت پرک خوبونه دي بلکې دا د ده له ځانه جوړه کړې خبره ده بلکې دا سړی شاعر دی. که نه نو دی د داسې کومه نښانه راوړي لکه چې د پخوا زمانې پیغمبران له نښانو سره لیږل شوي وو. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې د هیڅ یو کلي خلکو هم چې موږ هغه هلاک کړل ایمان را نه و. اوس آیا دوی به ایمان راوړي؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. او اے محمد لتانه مخکې هم مونږ له انسانانو څخه پیغمبران لیږلي وو چې هغو ته مونږ وحی کوله. که تاسې ته معلومه نه وي نو له اهل کتابونه پوښتنه وکړئ. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هغو پیغمبرانو ته مونږ داسې څه جسم نو ورکړی چې هغو خواړه نه خوړل او نه هغوی د تل لپاره ژوندي پاتې کیدونکي وو. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. بیا وګورئ چې په پای کې مونږ له هغو سره خپلې وعدې پوره کړې او هغوی او هر څوک چې زموږ خوښه شوه ومو ژغورل او له حده تېرې کوونکي مو هلاک کړل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اے خلکو مونږ تاسې ته داسې یو کتاب لیږلی دی چې په هغه کې همدا ستاسې یادونه ده. آیا تاسې نه پوهیږئ؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. څومره سیمې چې د هغو خلک ظالمانو مونږ هغه ورانې ویجاړې کړې او له هغو وروسته مو نور قومونه راپاڅول. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. کله چې هغو ته زموږ عذاب څرګند شو نو هغو له هغه ځایه په تیښته لاس پورې کړ. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وویل شول مه تښتئ ورشئ خپلو همغو کورونو او د عیاشۍ وسایلو ته چې تاسې پکې بېغمه اوسېدلی ښایي چې له تاسې نه پوښتنه وشي. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ویل هی زمون بدمرغي بشکه چې مونږ ظالمان. فما زالت تلك دعواهم حتى
حتى جعلناهم حصيدا خامدين. او هغوی همدغه ناری وهلې تر دې پورې چې موږ هغوی غوبل کړل، یعنی بیخ مو ویست. د ژوند یو بڅری قدر په هغو کې پاتې نشو. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. مونږ دغه اسمان او ځمکه او هر څه چې په دوی کې دي د لوبې په ډول نه دي پیدا کړي. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. که مونږ څه د لوبو وسایل جوړول غوښتلی او همدغه زمونږ کړنچاره وای، نو له خپل لوري به مو کړي وای. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. خو مونږ پر باطل باندې د حق گزار کوو چې د هغه سر ماتوي او هغه ګوري محوه کیږي، او ستاسې لپاره د هغو خبرو له امله تباهي ده چې تاسې جوړوئ. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. په ځمکه او اسمانونو کې چې هر مخلوق دی د الله دی، او کومې پرښتې چې له هغو سره دي هغوی نه په لوی کولو سره د هغه له بندګۍ نه سر غړوي او نه ستومانه کیږي. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شپه ورځ د هغه پاکي بیانوي، وقفه پکې نه راولي. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. آیا د دوی جوړ کړي ځمکني خدایان داسې دي چې کوم بې ساته د ساپو بخلو سره ژوندي را پاڅول کوي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. که په اسمان او ځمکه کې له یو الله نه پرته نور خدایان هم وای، نو د ځمکې او اسمان دواړو نظام به وران شوی. نو د عرش هستونکی پالونکی الله له هغو خبرو څخه پاک دی چې دوی جوړوي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هغه د خپل چارو لپاره د چا په وړاندې پوښتندوی نه دی، نور ټول پوښتېدل کیږي. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا له هغه پرته دوی نور خدایان نیولي دي؟ ای محمد، دوی ته ووایه چې راوړئ خپل دلیل. دغه کتاب هم موجود دی چې په هغه کې زما د زمانې د خلکو لپاره نصیحت دی، او هغه کتابونه هم موجود دي چې په هغو کې له مانه د مخکې خلکو لپاره نصیحت و، خو د دوی زیاتره کسان له حقیقت نه ناخبره دي، ځکه خو مخ اړوونکي دي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مونږ چې له تا نه مخکې هر پیغمبر لیږلی دی، هغه ته مونږ همدغه وحیه کړې ده چې له ما څخه پرته بل خدای نشته، نو تاسې همدا زما بندګي وکړئ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. دوی وای رحمان خدای اولاد لري، سبحان الله. هغوی خو بندگان دي چې عزت ورکړ شوی دی، د هغه له حضور نه په مخکې کېدو خبره نه کوي، او یوازې د هغه په حکم عمل کوي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. څه چې د هغو په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي، او څه چې له هغو نه پټ دي په هغو باندې هم هغه پوه دی. هغوی د هیڅ چا سپارښت نه کوي پرته له هغه چا نه چې د هغه په حق کې د سپارښت په اورېدلو باندې الله راضي وي، او هغوی د هغه له ویرې نه لړزېدونکي دي.
ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. او کله هغو څخه څوک وایي چې له الله څخه پرته زه هم یو خدایم نو هغه ته به موږ د دوزخ سزا ورکړو. زمون په وړاندې د ظالمانو هم دغه مجازات دی. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آیا کافران په دې نه پوهیږي چې دغه ټول اسمانونه او ځمکه یو له بل سره نښتي وو بیا موږ دوی بیل کړل او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ. آیا هغوی زموږ دغه خلاقیت نه مني؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. او موږ په ځمکه کې غرونه ټاک وهل تر څو چې په دوی باندې ونه خوځي او په هغه کې مو ارته لارې جوړې کړې ښایي چې خلک خپل لارې معلومي کړي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. او موږ اسمان یو محفوظ چت جوړ کړ خو دوی د هغه د نښانو څخه مخ اړوونکي دي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او هماغه الله د چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړل ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. او اے محمد تل پایښت خو مونږ له تانه مخکې هم کوم انسان ته نه دی ورکړی که ته مړ شوې نو آیا دوی به د تل لپاره ژوندي وي؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر ساکک د مرګ د خوند څکونکی دی او مونږ په خو او ناوړه حالاتو کې په غورځولو سره پر تاسې ټولو ازمایښت کوو. په پای کې همدا زموږ لوري ته ستاسې راګرځېدل. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. دغه د حق منکران چې کله تا ویني نو په تا پورې ملنډې وهي وایي چې آیا دغه دی هغه څوک چې ستاسې د خدایانو یادونه کوي او د دوی خپل حال دا دی چې د رحمان خدای له ذکر نه منکر دي. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. انسان تلوار کوونکی مخلوق دی همدا اوس زه تاسې ته خپلې نښانې درښیم تلوار مه کوئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي ښه نو دغه اخطار به کله پوره کیږي که تاسې رښتونی یاست. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش کې دغه کافرانو ته د هغه وخت څه علم وای چې دوی به نه خپل مخونه وژغورلی شي او نه به خپل شاګانې او نه به هغو ته له کوم لوري نه مرسته ورسېدلی شي. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هغه بلا به په ناڅاپي ډول راشي او دوی به داسې یو دم ونیسي چې دوی به نه د هغې مخنیوی وکړی شي او نه به دوی ته یوه شیبه مهلت ورکړی شي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. له تانه مخکې پیغمبرانو پورې هم ملنډې وهل شوي دي
خو په هغو پورې ملنډې وهونکي په همغه څه کې اخته شول چې مسخرې یې پرې کولې. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ای محمد دوی ته ووایه څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسې له رحمان خدای څخه ژغورلی شي، خو دوی د خپل رب له نصیحت څخه مخ اړوي. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. دوی داسې څه خدایان لري چې زمونږ په ضد د دوی ملاتړ وکړي، هغوی خو نه په خپله له خپل ځان سره مرسته کولی شي او نه زمونږ ملاتړ ور په برخه دی. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اصلي خبره دا ده چې دغه خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته موږ د ژوند وسایل پر پسې ورکړل تر دې پورې چې پر دوی باندې اوږده موده تېره شوه، خو آیا دوی نه ګوري چې موږ ځمکه له هرې خوا نه راکموو؟ نو آیا دوی به برلاسي شي؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. دوی ته ووایه چې زه خو تاسې ته د وحي په اساس اخطار درکوم، خو کاڼه نه اوري چې کله هغوی خبردار کړل شي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او که ستا د رب عذاب لږ غوندې هغو ته ورسیږي نو سمدلله سبه فریاد وکړي چې هئ زمونږ بدبخته په رښتیا چې مونږ ظالمان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت په ورځ به مونږ برابرې ټول کوونکې تلې کېږدو، بیا به پر هیچا یو بڅری ظلم نه وي. د چا چې د خردلې یعنی د اوري د دانې په اندازه هم څه کړه وړه وي هغه به مونږ ور مخې ته کړو او د حساب کولو لپاره مونږ کافي یو. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. مخکې مونږ موسی او هارون ته فرقان یعنی له باطل نه د حق بیلونکې روښنایي او ذکر ورکړی دی، د هغو پرهیزګارانو د ښېګڼې لپاره چې نالیدلي له خپل رب څخه ویریږي او پر هغو باندې د حساب د هغه ساعت لړزه راغلي وي. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اوس مونږ دغه له برکته ډک ذکر یعنی قرآن ستاسو لپاره نازل کړی دی، نو آیا تاسې د ده له منلو نه منکر یاست؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. له هغه نه هم مخکې مونږ ابراهیم ته زیرکي یعنی د سم او بد د توپیر وسیله ورکړې وه او مونږ هغه ښه پیژانده. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته ویلي و چې دغه مجسمې څه دي چې تاسې د هغو خدمت ته ملا تړلې. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هغو په جواب کې وویل مونږ خپل پلرونه نیکونه د دې عبادت کوونکي میندلي دي. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هغه
ویل تاسې هم ګمراه یاست او ستاسې پلرونه نیکونه هم په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي وو. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين هغه ویل آیا تا مونږ ته رښتیا خبره راوړې ده یا ته خپل ساعت تېروې؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هغه ځواب ورکړ نه بلکې په رښتیا سره ستاسې رب هماغه ذات دی چې د ځمکې او اسمانونو رب او د هغو پیدا کوونکی دی. په دې باندې زه ستاسې په وړاندې شاهدي وایم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. او په خدای قسم چې زه به ستاسې د نشتوالي په صورت کې ارومرو ستاسې د بوتانو څه چاره وکړم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بیا یې همداسې وکړل هغه یې ټوټې کړل یوازې د هغو غټې پرېښود تر څو چې ښایي هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هغوی چې راغلل د بوتانو دغه حال یې ولید نو ویې ویل زموږ پر خدایانو دغه حال چا راوستی دی هغه کوم غټ ظالم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ځینو خلکو وویل موږ له یو زلمي څخه د هغو یادونه اورېدلې وه چې د هغه نوم ابراهیم دی. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هغوی ویل نو هغه ونیسئ د ټولو په وړاندې حاضر کړئ تر څو چې خلک وګوري له هغه سره څه برخورد کیږي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراهیم چې راغی هغوی پوښتنه وکړه څنګه ابراهیمه تا زموږ له خدایانو سره دغه حرکت کړی دی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هغه ځواب ورکړ بلکې هر څه د دوی دغه مشر کړي دي له دوی نه پوښتنه وکړئ که دوی خبرې کوي. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. د دې په اورېدلو سره هغوی د خپل وجدان لوري ته راوګرځېدل او په خپلو زړونو کې وویل په رښتیا چې تاسې په خپله ظالمان یې. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. خو بیا د هغو رایه واوښتله ویې ویل ته پوهېږې چې دوی نه غږېږي. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم ویل نو آیا تاسې له الله نه پرته د هغو شیانو بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ګټې اړولو وسواک لري نه د زیان. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. اوف لعنت دی پر تاسې او ستاسې پر دغو معبودانو چې تاسې له الله نه پرته د دوی عبادت کوئ. آیا تاسې هیڅ پوهه نه لرئ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هغوی وویل دی وسوځوئ او د خپلو خدایانو ملاتړ وکړئ که تاسې څه کوونکي یاست. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مونږ ویل ای اوره په ابراهیم باندې یخ شه او سلامتیا جوړه شه. هغوی غوښتل چې ابراهیم ته دسیسه جوړه کړي خو مونږ هغوی په ناوړه توګه ناکام کړه. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. او مونږ هغه او لوط وژغورل د هغه هیواد لوري ته مو بوتلل چې په هغه کې مونږ د نړیوالو لپاره برکتونه ایښي دي. ووهبنا
له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين او مونږ هغه ته اسحاق ورکړ او یعقوب پر هغه سربیره او هر یو مو صالح وګرځاو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين او مونږ هغوی پیشوایان وګرځول چې زمونږ په امر سره یې لارښوونه کوله او مونږ هغو ته د وحي په وسیله د غوره چارو لمانځه قایمولو او زکات ورکولو هدایت ورکړ او هغوی زمونږ عبادت کوونکي وو ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين او لوط ته مونږ حکم او علم ورکړ او هغه مو له هغې سیمې نه په ژغورنه وویست چې بدکارۍ یې کولې په حقیقت کې هغه ډېر بد فاسق قوم او مونږ لوط په خپل رحمت کې داخل کړ هغه له صالحانو څخه و ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم او همدغه نعمت موږ نوح ته ورکړ یاد کړه هغه وخت چې له دغو ټولو نه مخکې هغه موږ ته غږ کړی موږ د هغه دعا قبوله کړه او هغه او د هغه کورنۍ ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين او د هغه قوم په مقابل کې مو چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو د هغه یعنی نوح ملاتړ وکړ هغوی ډېر بد خلک وو نو ټول مو غرق کړل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين او په همدې نعمت سره موږ داود او سلیمان سرلوړي کړل یاد کړه هغه وخت چې هغو دواړو د یو کښت دعوا فیصله کوله چې په هغه کې د شپې له مخې د نورو خلکو پسونه څرېدلي وو او موږ د هغه فیصله صادرول په خپله لیدل په هغه وخت کې موږ د فیصلې صحیح صورت سلیمان ته وښود په داسې حال کې چې موږ حکم او علم دواړو ته ورکړی له داود سره موږ غرونه او الوتونکي ایل یعنې په فرمان کړي وو چې د الله پاکي بیانوله د دغه کار کوونکي همدا موږ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون او موږ هغه ته ستاسې د ګټې لپاره د زغرې جوړولو صنعت ورښودلی تر څو چې تاسې یو د بل له ګزار نه وژغوري نو آیا تاسې شکر ویستونکي یاست ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين او سلیمان ته مونږ توند باد مسخر کړی وو چې د هغه په حکم سره د هغه هیواد لوري ته الوتو چې په هغه کې مونږ برکتونه ایښي دي مونږ د هر څه علم لرونکي ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين او له شیطانانو څخه موږ داسې او زیات شمیر د هغه تابع ګرځولي وو چې د هغه لپاره یې غوټې وهلې یعنی د لامبو کولو په فن بلدو او په دې سربیره یې نورې چارې هم سرته رسولې د هغو ټولو څارونکي موږ وأيوب إذ نادى ربه أني
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. او همدغه یعنی د زیرکی حکم او علم نعمت مونږ ایوب ته ورکړیو. یاد کړه هغه وخت چې هغه له خپل رب نه غوښتنه وکړه چې زه ناروغ یم او ته ارحم الراحمین یې، یعنی له ټولو مهربانانو څخه مهربان. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مونږ د هغه دعا قبول کړه او له هغه څخه مو د هغه تکلیف ایسته کړ او یوازې د هغه د کورنۍ غړي مو هغه ته ور نه کړل، بلکې په هغو سربیره مو همغومره نور هم ورکړل د خپل ځانګړي رحمت په ډول او د دې لپاره چې دا د عبادت کوونکو لپاره یو درس وي. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. او همدغه نعمت موږ اسماعیل او ادریس او ذوالکفل ته ورکړ چې دوی ټول صابران او موږ هغوی په خپل رحمت کې داخل کړل چې هغوی له صالحانو څخه وو. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. او موږ ذنون یعنی د ماهی څښتنه هم ونازو. یاد کړه هغه وخت چې هغه په غوسه د خپل قوم له منځه تللی وو او انګېرلی وای چې مونږ به هغه مؤاخذه نه کړو. په پای کې هغه په تیارو کې आवाज وکړ چې نشته بل خدای مگر ته، پاک د ستا ذات، بېشکه ما کمی کړی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هلنو مونږ د هغه دعا قبول کړه او له غم نه مو هغه وژغور او په دغه شان مونږ مؤمنان ژغورو. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. او زکریا ته کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې ای پروردګار ما یوازې مه پرېږده او ډېر غوره وارث خو همدا ته. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نو موږ د هغه دعا قبول کړه او هغه ته مو یحیی ورکړه او د هغه میرمن مو د هغه لپاره مستعده کړه. دغه کسانو د نیکۍ په چارو کې منډې تړلې کولې او موږ یې له رغبته ویرې سره بللو او زموږ په وړاندې غاړه ایښودونکي وو. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. او هغه نجلۍ چې هغې د خپلې پاکلمنۍ ساتنه کړې وه موږ په هغې کې خپل روح پوکړ او هغه او د هغې زوی مو د ټولې نړۍ لپاره نښانه وګرځوله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دغه ستاسې امت په حقیقت کې ایکی یو امت دی او زه ستاسې رب یم نو تاسې زما عبادت وکړئ. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. خدا د خلکو قصور دی چې هغوی په خپلو منځو کې خپل دین ټوټې ټوټې کړ د ټولو زمونږ لوري ته راګرځېدل دي. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نو څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي نو د هغه د هلو ځلو بې قدري به ونه شي او موږ هغه لیکو. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
او دا نشي کېدای چې کومه سیمه چې موږ هلاکه کړي وي هغه بیرته راوګرځېدای شي. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. تر دې پورې چې کله د یاجوج او ماجوج لاره پرانستل شي او هغوی له هرې هسکې نه پراکوزېدو شي او د حق وعدې د پوره کېدو وخت رالنډ شي نو په ناڅاپي توګه به د هغو کسانو سترګې تیغې تیغې ووځي چې هغوی کافران شوي وو. وبه وایه هی زمونږ بدبخته مونږ د دې شي له لوري په غفلت کې لوېدلي وو بلکې مونږ ظالمان. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بشک تاسې ای کافرانو او ستاسې هغه معبودان چې تاسې د هغو عبادت کوئ د دوزخ د سون مواد یاست همالته ستاسې ورتګ دی. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. که دوی په رښتیا خدایان وای نو هلته یعنې دوزخ ته به نه وتللي. اوس د ټولو د تل لپاره همالته اوسېدل دي. هلته به هغوی کوکارې وهي او حال به یې دا وي چې په هغه کې به هغوی آواز وانه اورېدلی شي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. پاتې شول هغه خلک چې د هغو لپاره زموږ له پلوه د ښېګڼې فیصله د مخه شوي وي نو هغوی به په باوري ډول له دوزخ نه لرې وساتل شي. د هغه د اوره غږ به قدرې هم وانه اوري او هغوی به د تل لپاره د خپلې خوښې شیانو په منځ کې اوسي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هغه د زیاتې ورختایي وخت به هغوی یو بل سره اندېښمن نه کړي او پرېښتو به له هغو سره لاس تر لاسه نیولي وي چې دغه ستاسې همغه ورځ ده چې تاسې سره د هغې وعده کېدله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هغه ورځ چې موږ اسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کېږي په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی وو په همغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو. دا یوه وعده ده پر موږ باندې او موږ ارومرو د دې کار کوونکي یو. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. او په زبور کې موږ له نصیحت نه وروسته لیکلي دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوره بندګان وي. په دې کې یو غټ ابلاغ یعنی خبر دی د عبادت کوونکو لپاره. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اے محمد مونږ چې ته لېږلی دا په اصل کې د نړیوالو په باب زمونږ رحمت دی. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. دوی ته ووایه ما ته چې کومه وحی راځي هغه دا ده چې ستاسې خدای ایکې یو خدای دی نو آیا تاسې د اطاعت سرټیټوونکي یئ؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء
وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. که هغوی مخ واړوي نو وایه چې ما په څرګنده توګه تاسې خبر کړي یاست. اوس زه په دې نه پوهېږم چې هغه څه چې تاسې سره د هغه وعده کېږي نږدې دی که لرې. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله په هغو خبرو هم پوهېږي چې په لوړه غږ ویل کېږي او په هغو هم چې تاسې په پټه کوئ. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. زه خدا فکر کوم چې ښایي دا ځنډېدل ستاسې لپاره یوه فتنه ده او تاسې ته د یوې ټاکلې نیټې پورې د خوندونو اخیستلو فرصت درکول کېږي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. په پای کې پیغمبر وویل چې ای زما رب په حق سره فیصله وکړه او ای خلکو تاسې چې کومې خبرې جوړوئ د هغو په مقابل کې زموږ مهربان رب زموږ لپاره د مرستې آسره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ای خلکو د خپل رب له غضب نه ځان وژغورئ. حقیقت دا دی چې د قیامت زلزله لوی هولناک شی دی. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. په کومه ورځ چې ته هغه ووینې حال به دا وي چې هر تی ورکوونکی به له خپل تیروري ماشوم څخه غافله شي. د هرې حاملې حمل به وغورځي او خلک به تا ته بېسده ښکاره شي په داسې حال کې چې هغوی به نشه نه وي بلکې د الله عذاب به څه داسې سخت وي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ځینې خلک داسې دي چې بې علمه د الله په باب خبرې اړوي او د هر سرکشه شیطان پیروي کوي. په داسې حال کې چې د شیطان په برخه کې دا لیکلي دي چې څوک چې هغه دوست ونیسي نو هغه به یې ګمراه کړي او د دوزخ د عذاب لاره به وروښي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ای خلکو که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب ستاسې څه شک وي نو تاسې ته دې څرګنده وي چې موږ تاسې له خاورې نه پیدا کړي یې بیا له نطفې نه بیا د وینې له ټوټې نه بیا د غوښې له بوټۍ نه چې شکل لرونکي هم وي او بې شکله هم. دا موږ د دې لپاره ښیو تر څو چې تاسې ته حقیقت څرګند کړو. موږ چې کومه نطفه وغواړو تر یوې ټاکلې مودې پورې په رحمونو کې تم کړې ساتو.
بیا تاسې د یو ماشوم په بڼه راباسو بیا ستاسې روزنه پالنه کوو تر څو چې تاسې خپلې بشپړې ځوانۍ ته ورسیږئ او له تاسې نه څوک د مخه بیرته غوښتل کیږي یعنی مري او څوک د ډیر ناکار عمر خواته ګرځول کیږي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو نه وروسته بیا په هیڅ نه پوهیږي او ته وینې چې ځمکه وچه کلکه پرته ده بیا چې په کوم ځای کې مونږ پر هغې باران وورو په ناڅاپي ډول وخوځېده ډډه شوه او هر راز ښایسته ښېرازه نباتات یې راوبرکول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دا هر څه له دې امله دي چې همدغه الله حق دی او هغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر څه قادر دی او دا د دې خبرې دلیل دی چې د قیامت ساعت راتلونکی دی په هغه کې د څه شک گنجایش نشته او الله به ارومرو هغه خلک را پاڅوي چې په قبرونو کې دي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ځینې نور خلک داسې دي چې له کوم علم هدایت او روښنایي بښونکي کتاب نه پرته په غاړه غړولو سره د خدای په باب شخړه کوي تر څو چې خلک د خدای له لارې نه واړوي د داسې شخص لپاره په دنیا کې رسوایي ده او د قیامت په ورځ به مونږ په هغه باندې د اور د عذاب خوند وڅکو ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد دا د ستا هغه آینده چې ستا خپلو لاسونو ستا لپاره تیاره کړې ده که نه نو الله پر خپلو بندګانو ظلم کوونکی نه دی ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين او په خلکو کې څوک داسې دي چې د دین په څنډه باندې په اوسېدو سره یعنې خپلو خاصو ګټو ته د رسېدو په خاطر د الله بندګي کوي که ګټه یې ترلاسه شوه نو ډاډه شو او چې کوم کړاو راغی نو پر بل مخ راوګرځېده د هغه دنیا هم لاړه او آخرت هم دغه د څرګند خساره يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد بیا هغه له الله نه پرته هو هستیو ته بلنه ورکوي چې نه هغه ته زیان رسولی شي نه ګټه دا د ګمراهۍ انتها ده يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير هغوی هغه هستی بلی چې د هغو زیان د هغو له ګټې نه ډیر نږدې دی ډیر بد دی د هغه مولا او ډیر بد دی د هغه رفیق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد د دې برعکس الله هغه کسان چې ایمان یې راوړ او نیک عملونه یې وکړل په یقیني ډول داسې جنتونو ته به یې ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې روانې وي الله کوي هغه څه چې خوښه شي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ څوک چې دا ګمان کوي چې الله به په دنیا او آخرت کې د هغه سره څه مرسته ونه کړي
هغه ته پکار ده چې د ویرسي په وسیله تر اسمانه ځان ورسوي په هغه کې سورې وکړي بیا دې وګوري چې آیا د هغه تدبیر د یو داسې شي مخنیوي کولای شي چې د هغه بدی شي وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد لدغه روخانه خبرو سره موږ دغه قرآن نازل کړی دی او الله چې چاته وغواړي لار ورخي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد کوم کسانو چې ایمان راوړ او کوم کسان چې يهوديان شول او صابیان او نصارا او مجوسیان او کوم خلک چې مشرک شول الله به د هغو ټولو په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکړي هر څه د الله تر نظر لاندې دي د دغه آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آیت نویني چې د الله په وړاندې سر په سجده دي هغه ټول مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي لمر سپوږمۍ ستوري غرونه ونې څاروي زیاتره انسانان او زیاتره هغه کسان هم چې د عذاب وړ ګرځېدلي دي او الله چې څوک ذلیل او رسوا کړي هغه ته بیا کوم عزت ورکوونکی نشته الله چې څه غواړي کوي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد دا دوه ډلې دي چې د هغو په منځ کې د خپل رب په باب جګړه ده له دوی نه هغه کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د اور جامې جوړې شوي دي د هغو د سرونو د پاسه به خوټېدلې اوبه ورتوی شي چې په هغو سره به یوازې د هغو پټوکی نه ان د ګیډې دننه برخه به یې ورید شي یعنې وسوځي او د هغو د تعذیب لپاره به د وسپنې ګرزونه وي كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق کله چې هغوی د ورختایي له امله له دوزخ نه د وتلو هڅه کوي بیرته په همغه کې ټیل وهل کیږي چې وڅکي اوس د سوځېدو د عذاب خوند إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بل پلو ته کوم خلکو چې ایمان راوړ او کوم کسانو چې نیک عملونه وکړل الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړی شي او د هغو جامې به وریښمینې وي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هغو ته د سپېڅلې خبرې قبلولو هدایت ور په برخه شو او هغو ته د ستایل شوي خدای لاره وښودله شوه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس
الناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. کوم کسان چې کافر شول او کوم کسان چې نن د الله له لارې نه او د هغه مسجد الحرام له زیارت کولو نه خلک منع کوي چې مونږ هغه د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دی چې په هغه کې د هغه ځای د اوسیدونکو او بهرنیو راتلونکو حقوق برابر دي، د هغو چارچلن په یقیني ډول د سزا وړ دی. په دغه مسجد حرام کې چې هر څوک له رښتینولۍ نه په انحراف کولو د ظلم لاره غوره کړي، په هغه باندې به مونږ د دردناک عذاب خوند وڅکو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یاد کړه هغه وخت چې مونږ د ابراهیم لپاره د دغه کور یعنی د کعبې د خونې ځای ټاکلی، له دې هدایت سره چې له ما سره هیڅ شی مه شریکوه او زما کور د طواف کوونکو او قیام او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک کړه. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. او خلکو ته د حج لپاره عمومي اعلان وکړه چې هغوی تا ته له هر لري مزل نه پلي او پروخانو سپاره راشي، تر څو هغه ګټې وویني چې دلته د هغو دپاره موجودې دي، او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته روزي کړي، په خپله یې هم وخورئ او تنګلاسو محتاجانو ته یې هم ورکړئ. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بیا د خپل بدن خیری ګردونه ایسته کړي او خپل نظرونه دې پوره کړي او د دغه لرغوني کور طواف دې وکړي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. داو د کعبې جوړولو هدف او څوک چې د الله د وضع کړو حرمتونو درناوی وکړي، نو دا د هغه د رب په نزد په خپله د همغه لپاره ډیره غوره ده، او ستاسې لپاره څاروي حلال وګرځول شول پرته له هغو شیانو څخه چې تاسې ته ښودل شوي دي. نو د بوتانو له پلیدۍ نه ځان وساتئ، له دروغو ویناو نه ډډه وکړئ. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. یوې خواته په مخاړولو د الله بندگان شي، له هغه سره څوک مه شریکوئ، او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو داسې وګڼه چې هغه له اسمانه راوغورځېده، اوس به یا هغه الوتونکي په الوزولو وتښتوي یا به یې باد داسې ځای ته یوسي وبه یې غورځوي چې هلته هغه تخړې لاړ شي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دغه د اصلي موضوع ور باندې پوه شي، او څوک چې د الله د ټاکلو شعایرو درناوی وکړي نو دا د زړونو له پرهیزګارۍ څخه ده. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تاسې ترې د ټاکلې مودې پورې له هغو یعنې د هدیې له څارویو څخه د ګټې اخیستلو حق لرئ، بیا د هغو د قربانۍ ځای د همغه لرغوني کور سره دی.
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د هر امت لپاره مونږ د قربانۍ یو کړنداره ټاکلې ده تر څو چې د هغه امت وګړي په هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته په برخه کړي. په دغه بیلابیلو لارو کې هدف همغه یو دی، نو ستاسې خدای یې کې یو دی او تاسې د همغه د امر اطاعت وکړئ. او ای پیغمبره زیری ورکړه د عاجزۍ چلند غوره کوونکو ته چې د هغو حال دا دی چې کله د الله ذکر اوري نو زړونه یې لړزېږي، هر کړاو چې ورباندې راځي صبر ورباندې کوي، لمونځ قایموي او هغوی ته چې مونږ کومه روزي ورکړې ده له هغې نه د الله په لاره کې لګښت کوي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. او د قربانۍ وخان موږ ستاسو لپاره د خدای په شعایرو کې شامل کړي، په هغو کې ستاسو لپاره ښېګڼه ده، نو هغه ودروئ د الله نوم ورباندې واخلئ او کله چې له قربانۍ څخه وروسته د هغو اړخونه په ځمکه باندې پریوځي نو له هغو نه یې پخپله هم وخورئ او په هغو کسانو باندې هم وخورئ چې قناعت کوونکي دي او په هغو کسانو باندې هم چې خپله اړتیا وړاندې کړي. دغه څاروي مونږ په همدې ډول ستاسو لپاره رام کړي دي تر څو چې تاسې شکر وباسئ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نه د هغو غوښې الله ته رسیږي او نه یې ویني مګر هغه ته ستاسې تقوا رسیږي. هغه ستاسې لپاره هغه یعنې دغه څاروي رام کړي دي تر څو چې تاسې د هغه په درکړې لارښوونه د هغه په لویۍ قایل شئ. او ای پیغمبره نیکوکارانو ته زیری ورکړه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. بشکه چې الله له هغو کسانو څخه دفاع کوي چې ایمان یې راوړی دی، دا یقیني ده چې الله هیڅ یو خاین د نعمت منکر نه خوښوي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هغو کسانو ته اجازه ورکړه شوه چې د هغو پر خلاف په جګړه لاس پورې کیږي ځکه چې هغوی مظلومان دي او الله په یقیني ډول د هغو د ملاتړ وس لري. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. دا هغه کسان دي چې له خپلو کورونو څخه په ناحقه وویستل شول یوازې په دې جرم چې هغوی وایي زموږ رب الله دی. که الله خلک یو د بل په وسیله دفن نه کړي نو خانقاګانې، کلیساګانې، عبادتخانې او جوماتونه چې په هغو کې د الله نوم ډېر زیات اخیستل کیږي ټول به ونړول شي.
الله به ارومرو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغه مرسته وکړي. الله ډیر زورور او برلاسی دی. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دا هغه کسان دي چې کوم دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکړو نو لمونځ به قایم کړي، زکات به ورکړي، په ښو چارو به امر وکړي او له بدیو نه به منع وکړي او د ټولو چارو پای د الله په لاس کې دی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ای پیغمبره که هغوی تا دروغجن ګڼي نو له هغو نه مخکې د نوح قوم، عادیانو، سمودیانو، د ابراهیم قوم، د لوط قوم او د مدین خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي او موسی هم دروغجن ګڼل شوی دی. د حق دغه ټولو منکرانو ته ما لومړی مهلت ورکړ، بیا مې ونیول. اوس وګورئ چې زما عذاب څنګه و. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. څومره سیمې چې د هغو خلک منحرف وو موږ هغه تباه کړي او نن هغه په خپلو چتونو باندې نسکورې پرتې دي. څومره څاګانې شاړې او څومره ماڼۍ کنډوالې شوي دي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دوی په ځمکه کې ګرځېدلي راګرځېدلي نه دي چې زړونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای. حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. دوی د عذاب لپاره بیړه کوي، الله به هیڅکله د خپلې وعدې نه تخلف نه کړي. خو ستا د رب په نزد یوه ورځ ستاسې په حساب له زرو کلونو سره برابرېږي. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. څومره سیمې دي چې د هغو خلک ظالمانو ما هغو ته لومړی مهلت ورکړ بیا مې ونیول او د ټولو بیرته ما ته راتګ دی. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ای محمد ووایه چې ای خلکو زه خو ستاسې لپاره یوازینی هغه سړی یم چې د بدې ورځې له راتګ نه مخکې په ډاګه څرګنده خبرونکی یم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. نو کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره بښنه ده او پتمنه روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. او کوم کسان چې زموږ د آیاتونو د مغلوب ښودلو هڅه وکړي هغوی د دوزخ ملګري دي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. او اے محمد لتان مخکې مونږ نه کوم رسول داسې لېږلی دی او نه نبي چې
له هغه سره دغه معامله نوی رامنځته شوي چې کله چې هغه تمنا وکړه شیطان د هغه په تمنا کې خلل واچو نو شیطان چې هر څه خلل اچوي الله هغه له منځه وړي او خپل آیتونه محکموي الله د علم او حکمت لرونکی دی ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد هغه ځکه داسې کوي تر څو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځوي چې د هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګېدلې ده او د هغو لپاره چې زړونه فاسد دي حقیقت دا دی چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډېر لرې شوي دي وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم او له علم څخه برخه لرونکي خلک وپوهیږي چې دا حق د استاد رب لوري او هغوی ور باندې ایمان راوړي او د هغو زړونه د ده په وړاندې ښکته شي بېشکه الله ایمان راوړونکو ته تل سمه لاره ښیي ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم انکار کوونکي خو به هم داسې د هغه له پلوه په شک کې پاتې وي تر دې پورې چې یا خو پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د قیامت ساعت راشي یا د یوې شونې ورځې عذاب نازل شي الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم په هغه ورځ به پاچایي یوازې د الله وي او هغه به د دوی په منځ کې پریکړه وکړي کوم کسان چې مؤمنان او د غوره عملونو خاوندان وي هغوی به په نعمت معمورو جنتونو ته لاړ شي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين او کوم کسان چې کافر شوي وي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وي د هغو لپاره به رسوا کوونکی عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين او کوم کسانو چې د الله په لاره کې هجرت وکړ بیا ووژل شول یا په خپل مرګ مړه شول الله به هغو ته غوره روزي ورکړي او بېشکه یوازې الله ډېر ښه روزي ورکوونکی دی ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم هغوی به داسې ځای ته ننباسي چې هغوی ورباندې خوشحاله شي بېشکه الله د پوهې او زغم څښتن دی ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور دا خدای د هغوی حال او څوک چې غچ واخلي هماغسې لکه چې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاتی هم شوی وي نو الله به له هغه سره ارومرو مرسته وکړي الله معافي کوونکی او بخښونکی دی ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير دا د دې لپاره چې له شپې نه د ورځې او له ورځې نه د شپې راویستونکی یوازې الله دی او هغه اوریدونکی او لیدونکی دی ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير دا د دې لپاره چې یوازې الله حق دی او هغه ټول باطل دي چې دوی هغو ته له الله نه پرته بلنه ورکوي او یوازې الله برلاسی او لوی دی ألم تر أن
من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آیت نګوري چې الله له اسمانه اوبوروي او د هغو په برکت ځمکه زرغوني. حقیقت دا دی چې هغه د لطف خاوند او باخبره دی. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ټول هغه څه د همغه دي چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي. بشکه همغه بېنیاز او ستایل شوی دی. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیت نویني چې هغه ټول هغه څه ستاسو لپاره رام کړی دي چې په ځمکه کې دي او همغه کشته د قانون تابع کړی ده چې د هغه په حکم په سمندر کې ګرځي را ګرځي او همغه اسمان په داسې شان ساتي چې د هغه له اذن نه پرته هغه په ځمکه نشي راغورځېدلی. واقعیت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربان او بخښونکی دی. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. همغه ذات دی چې تاسو ته ژوند در بخلای دی، همغه تاسو ته مرګ درکوي او همغه به تاسو بیا را ژوندي کړي. په رښتیا چې انسان ډیر زیات د حق منکر دی. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. مونږ د هر امت لپاره د عبادت یو کړنلاره ټاکلې ده چې هغوی پیروي کوي. نو ای محمد هغوی د په دې باب له تاسو سره جګړه نه کوي. ته د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه. دا باوري ده چې ته پر سمه لارې. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. او که هغوی له تاسو سره شخړه وکړي نو ووایه چې تاسو چې څه کوئ الله ته ښه معلوم دي. الله به د قیامت په ورځ ستاسو په منځ کې د هغو ټولو خبرو پریکړه وکړي چې تاسو پکې اختلاف کوئ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ته نه پوهیږي چې د اسمان او ځمکې هر شی الله ته معلوم دی. هر څه په یو کتاب کې ثبت دي. د الله لپاره دا هیڅ ګرانه نه ده. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. دوی له الله نه پرته د هغو عبادت کوي چې د هغو لپاره نه هغه کوم سند نازل کړی دی او نه دوی په خپله د هغو په باب څه علم لري. د دغو ظالمانو لپاره هیڅوک مرستندوی نشته. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. او کله چې دوی ته زموږ روښانه څرګند آیاتونه ورول کېږي نو ته ګورې چې د حق د منکرانو په څېرو کې د انکار حالت څرګندېږي او داسې برېښي چې همدا اوس به هغوی پر هغو کسانو باندې ورټوپ کړي چې دوی ته زموږ آیاتونه اوروي. دوی ته ووایه زه تاسو ته دروغ یم چې له دې نه لا زیات بد شی څه دی؟ اور. الله د هغو کسانو په برخه کې د هغه وعده کړې ده چې د حق له منلو څخه انکار وکړي او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای خلکو یو مثال راوړل کیږي په غور سره واوري. تاسو چې کوم معبودان له خدای پرته بلئ که هغوی ټول په لاس یو کولو د یو مچ پیدا کول وغواړي نو نیشي پیدا کولای، بلکې که مچ له هغو څخه کوم شی وتښتوي نو هغوی هغه هم ورڅخه نشي راخلاصولی. هم مرسته غوښتونکي کمزوري او هم هغه هستۍ کمزوري دي چې مرسته ورڅخه غوښتله کیږي. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. دغه کسانو د الله قدر په هغه شان نه پیژاند لکه څنګه چې د هغه د پیژندلو حق دی. واقعیت دا دی چې د قوت او برلاسۍ څښتن خو یوازې الله دی. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. حقیقت دا دی چې الله د خپل فرمانونو لېږلو لپاره له پرښتونه هم پیغام رسونکي ټاکي او له انسانانو نه هم هغه اورېدونکی او لیدونکی دی. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. څه چې د هغو په وړاندې دي په هغو باندې هم هغه پوهیږي او څه چې له هغو نه پټ پناه دي په هغو باندې هم هغه خبر دی او ټولې چارې د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. د دغه آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ای مؤمنانو رکوع او سجده وکړئ، د خپل رب بندګي وکړئ او ښې چارې سرته ورسوئ، ښایي چې بری در په برخه شي. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. د الله په لاره کې همغسې جهاد وکړئ لکه څنګه چې د جهاد کولو حق دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړي او په دین کې پر تاسې څه سختي نه ده راوستې. ثابت اوسئ د خپل پلار ابراهیم پر ملت یعنی آیین او طریقې باندې. الله مخکې هم ستاسې نوم مسلمان ایښی او په دې قرآن کې هم ستاسې همدغه نوم دی تر څو چې پیغمبر پر تاسې شاهد وي او تاسې پر خلکو شاهدان. نو لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او په الله پورې ځان مربوط کړئ. هغه ستاسې مولا دی، هغه ډېر غوره مولا دی او ډېر غوره مرستندوی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.